ولسمشر غني ژمنه کوم چې د هیواد له ملي ګټو به په ټینګه دفاع وکړم. ولسمشر محمد اشرف غني نن د ولسي جرګې د ولسمې تقنیني دورې پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکیلانو ته خطاب کې وویل ژمنه کوم چې د افغانستان له ملي ګټو به ټینګه دفاع کوم. ولسمشر وویل د سولې له پروسې وروسته د ګاونډي هیوادونو له لوري د تحمیل شوي جګړې مخنیوي کوم او هر راز ګواښونه به کنټرولوم. هغه همداراز امنیتي ځواکونه د افغانستان د ولسواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي او اتلان یاد کړ. نوموړي زیاته کړې چې وروستیو میاشت کې د سولې پروسې په تړاو د ټولنې له مختلفو اقشارو سره مشورې کړې دي. د هغه په وینا له افغان حکومت سره د طالبانو له هوکړې وروسته به د سولې تړون د ملي شورا او لویې جرګې له لوري تصویب کیږي. ولسمشر غني وویل نه غواړم د طالبان یو زنداني بندخونې کې وي، خو دغه بندیان به د شفافې پروسې له لارې خوشي کیږي. ښاغلی غني ولسي جرګې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې له طالبانو سره زموږ د سولې مذاکره کوونکي ټیم به د روانې کب میاشتې تر شلم نیټې تیار او اعلان شي. ولسمشر غني وویل 2 تنه له مشرانو جرګې او 15 تنه وکیلان د ولسي جرګې دي په رسمي ډول د سولې مذاکراتو لپاره معرفي شي. ولسمشر غني دا هم وویل چې ډېر ژر به په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ فرهنګ پای ته ورسیږي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو